د سوات منګوري ښار نه 10 کیلومتره لرې منګلور تاریخي کلي کې د مقامي زلمو ټولنې انویټو یوث فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اخیستونکي کاندیدان رابللي ول چې دوی ولس ته د کامیابۍ په صورت کې خپلې پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو څو زلمو راغلي په سلګونو ولس ته وینا کې وویل ما خپل منشور ډیزاین کړی دی په دې کې دلته یو دلته کې په منګلور کې به چلېږي بعضې ملګرو به لیدلې بعضې ملګرو به نه لیدلې په دې کې ما ضروري خبرې لیکلې دي. ټیک شو چې زه منګلور دپاره څه کول غواړم دا نوجوانان چې دي د بېروزګارۍ او د منشیات وغیره دې سره نن سبا مخ دي نو د دې نه به انشاءالله دا راګرځوم د دوی دپاره به ډېر څه کوم او د عام د ټول کلي په سطح به زه د دې نوجوانانو نمایندګي په خاص طریقه کوم. په حالاتو کې ګرلز کالج ډیګري کالج تباه شوی او انشاءالله کوشش به کوم چې په اولني کال کې او په اولني ځل باندې انشاءالله دا ډیګري کالج قایم کړم او د دې بلډینګ جوړ کړم. د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکي وپېژندل او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې. کسان چې ولاړ دي 10 دي 15 دي که هر څومره دي هغه د خلکو ته په فرنټ باندې راوستل د ایجوکیشن په بیسس باندې د سیاسي پوهه په بیسس باندې چې آیا د دوی سره تجربه شته یا نشته دی یا د مخکني خلکو په شانتې په دغه باندې په نسل باندې یا په دوستانه باندې یا په دې باندې ووټینګ وشي او د هغې به ریزلټ هېڅ نه راوځي. یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې دا رنګه هلې ځلې په نورو سیمو کې هم پکار دي ځکه چې ټول کاندیدان چې یو بل ته په مقابله کې دي رالل او ډیر په تحمل سره خپلې پروژې وړاندې کړي. که دا قسمه هلې ځلې په نورو